دوستانو د هغه افغان ماشوم کوم چې له کابل ایرپورټ نه دلی ته رسېدلی ده د ټایرونو په پایو کې د جهاز د ټایرونو په پایو کې دلی ته رسېدلی ده نو هغلته د دلی حکومت یعنی سکیورټي هغلته لیدلی ده نو هغه هلک یې راشوه کړی ده نو بیا یې CIA ته حواله کړی ده نو هغو به خپل تفتیش ترېنه کړی وي نو پرون یې بیرته کابل ته لیږلی ده نو دوستانو په دې اړه باندې د 2-3 شپې کېږي مختلفه خبرې روانې دي په سوشل میډیا کې یو ټرینډ جوړ شوی ده نو دوستانو د دغه مکمل حقیقت سره شیر کوو چې دا واقعه څنګه راغلی ده او آیا دغه ماشوم اوس د طالبانو سره دی طالبانو هیله کړی دی که نه او دغه ماشوم څنګه د جاز دغه فایو ته ځان رسولی دی او څنګه دلی ته رسېدلی دی نو راځئ دوستانو د دغه هلک د مکمله ویډیو وګورو او دغه هلک اوس چیرې دی راځئ دوستانو دغه ویډیو راسره وګورئ قصه داسې شوې چې دا 14 کلن ماشوم تقریبا 3 میاشتې مخکې له ایران نه د هغو افغان کډوالو په ډله کې و چې دی افغانستان له ایران افغانستان ته راستون شوی او د افغانستان په شمال کې دی ولایت اوسیدونکی په هماغه شپه چې دی کابل ته راځي یوه شپه په کابل کې وی لکه له شپې وروسته بیا دی په دې توانیږي چې په سهار باندې د سیمې خردار له لارې دی په یوه طریقه ځان هوایي ډګر ته رسوي او هلته د الوتکې د کامیر شرکت د الوتکې د ټیرونو په پاس برخه کې ځان ته یو کوچنی ځای دی په هغه کې ځان اچوي تقریبا 15-16 دقیقې وروسته دی د ډیلي هوایي ډګر ته رسیږي هلته بیا تقریبا د هوایي ډګر خلک چې دی ګوري او ماشوم ګرځي په دغه کې هوایي ډګر کې هغوی پام کېږي بیا دا ماشوم راخلي هلته امنیتي ځواکونو ته سپاري هغوی بیا پرته له دې چې بهاري بوځي له هوایي ډګره یې وباسي چېرته پناه ورکړي هلته یې یو ساعت نیم ساعت ساتلی ډاکټرانو کتلی چې سړی ښه دی بیرته په هماغه الوتکه کې افغانستان ته استولی زما معلومات دا دي چې دا ماشوم اوس بیرته افغانستان ته استول شوی او هلته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دی خو دا ډیره جالبه ده چې د کابل امنیت خورا د کابل د هوایي ډګر امنیت خورا ټینګ ساتل کیږي همدا پوښتنه ما اوس کوله حافظ چې د سره خو د هوایي ډګر د امنیت په اړه هم پوښتنه راپورته کیږي چې څنګه یو ماشوم کولی شي له دغو امنیتي کرښو تیز یو ځان الوتکې ته ورسوي هلته پټ سي او بیا دومره اوږد مزل وکړي همدا یو خبره ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې زه ورسره غږېدلم هغوی وایي چې په دې اړه موږ اوس پلټنه کوو او ګورو چې دا ماشوم څنګه هوایي ډګر ته لار موندلی سره له دې چې که هر څوک په دې وروستیو کلونو کې کابل هوایي ډګر ته تللي هلته خورا ډېر ټینګ امنیت نیول شوی مثلا لږ تر لږه له 5 چک پوینټونو چې 3 ځایه سکن پکې لګېدلی د دغو ځایو یو څوک مسافر باید تیر شي چې د رنوی یا د کرښې ځای ته ځان ورسوي چې په الوتکه کې سپور سي خو دا د دوی دپاره هم جالبه ده چې دا ماشوم څرنګه تر هغه ځای رسول شوی تر اوسه پورې روښانه نه ده خو دومره موږ ته ویل شوي دي زموږ سرچینو چې دوی تاییدوي چې دا ماشوم تر نوي ډیلي یا د هند تر پلازمینه رسېدلی او بیرته راغلی او د دوی تر پوښتنو لاندې دی خو ماشوم روغ دی او کوم زیان ورته په دغه الوتکه کې یا په دغه سفر کې چې دی تر هند تللی بیرته راغلی نه دی رسېدلی زما د یوې سرچینې لخوا چې دغه ماشوم یې لیدلی او هغوی ویلي چې د دې ماشوم قصه یې چې کوله د پښه او لاس چې کله د مزل د کاو کابل نه تر ډیلي پورې وایي د لاس کار پریښی او داسې بې حسه کېدل به په دې معنی چې اکسیجن به کم و یا به یخ باد خو دا هغه جزئیات دي چې ممکن وروسته نور هم را پیدا شي خو تر دغه مهال همدومره معلومات شته چې دا ماشوم بیرته تللی وطن کې دی او په کابل کې طالب چارواکو او لکه څنګه چې تاسو ویل دا په خپله هم یو پوښتنه ده چې دا ماشوم څنګه په دومره لوړې ارتفاع کې دا ښه خبره ده چې ژوندی پاتې دی خدای څنګه دا مزل یې کړی او تر هغه وخته رسېدلی دی طالبانو په دې اړه تر اوسه څه ویلي دی حفیظ طالبانو د حکومت رسمي غبرګون خو دا دی چې موږ په دې اړه پلټنه کوو او دا څیړو چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې له دې ورهاخوا یې نور څه نه دي ویلي او دا یې هم ویلي دي چې د کابل هوایي ډګر خورا ټینګ ساتل کیږي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې رنوی یا د ځغاستلیکې ته یا د هوایي ډګر دننه ځای ته پرته له اجازې او له شرایطو پرته داخل شي هغوی وایي چې د دې کلکه څارنه کوي او دا د دوی دپاره یو ډول معما ده چې دا ماشوم څنګه تر هغه ځای رسېدلی او همدا دوی وایي چې موږ په دې اړه باندې باید پلټنه وکړو پلټنه وروسته کله معلومه شو بیا بیرته دغه پوښتنو ته ځواب ورکوو